هغه لمونځ چې د یخ په وجه باندې الله تعالی انسان ته د مکمل حج او د مکمل عمره ثواب ورکوي. جامع ترمذی کې حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه دا روایت نقل شوی دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کیم سړی د غایز مینځ په جامع سره وکړو بیا په غزي باندې کښینی ذکر وکړو یا تلاوت وکړو یا نور نیک عمل وکړو غلط خبره نه ځون باش کو بیا چې کله سترګر وخیږي په یو وخت کې دا سړی 2 رکعات لمونځ د اشراق وکړو بیا الله تعالی دمره ثواب ورکوي چې د انسان چې کله 2 رکعات لمونځ د اشراق وکړه د انسان ته د یو مکمل حج او د مکمل عمره ثواب ورکوي. څومره غټ فضیلت دی. میشتوس معمولی کو تاهیل لمونځ وکړي فورا کورته ورشي لمونځ وکړي بیا لاس 15 منټه میشت تلاوت وکړي خو 2 رکعات د اشراق لمونځ نه کوي. اواجه څه شی دی چې میشته دغه فضیلت علم نشته د فضیلت نه میشتوس نواقف ای دغه وجه د فضیلت میشتوس نشي حاصلوله. نو په غایز مونږ نه بعد چې کله سترګر وخیږي مرسترګه بیا په ان بعد توس 2 رکعات لمونځ د اشراق ای دغه په وجه باندې وو توس ته د یو مکمل حج او د عمره ثواب ملوي.